په بیدیاګانو، غرونو، درو او ځنګلونو کې ګرځي او خوځندگان یا خزنده ځناور نیسي. د تونس د زاغوان سیمې دا 22 کلن ځوان چې ماران او نور خوځندگان ونیسي نو بیا یې په اړه پر یوټیوب ویډیوګانې خپروي او له دې کاره غواړي چې خپل هیوادوال پوه کړي چې تونس راز ځنګلي ځناور لري چې باید وساتل شي. نصطاد حنوشه بصفه عامه، الزواحف الكل. بديت بالحنوشه من الاول ومن بعد وليت نصطاد العقارب ومن بعد طورت وليت نصطاد الانواع الكل، نعمل عليهم لي ريشيرش ونثقف توا في الناس عليهم عبر اليوتيوب، عبر قناتي على اليوتيوب، ونهبط فيديوهات توعويه وتثقيفيه عن الزواحف والحيوانات البريه اللي في تونس والبريه متاعنا بصفه عامه. عبدالله چې شاوخوا 8 کاله مخکې د مارانو او لړمانو نیول پیل کړل نو ورباندې خلکو انتقاد وکړ، خو وروسته یې ملاتړي پیدا کړل. دی وایي د کار موخه یې یوازې پوهاوی خپرول دي. عبدالله چې د خزنده ځناورو په اړه څېړنه وکړي او ویډیو خپره کړي نو بیا یې بیرته خوشي کوي.